रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर को द जुमे ورځ او یو سړی مخامخ ناسته لنګې والے دی کمیسي نشتا ټوپۍ نشتا او لګیا دی جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړي نو راوی غوښته چې هلکه تا ولې ژړل ورته وی یا رسول الله کما ته اجازت وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سړي ته आवाज کو چې راشه دا تا ژړل ولې و یا رسول الله که اجازت راته وکړي چې د دې مسلمانانو لږ شکایت درته وکړم جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیا د مسلمان شکایت مکوه که تا ته څه تکلیف نو ماته ووایه چې زه هغه رفع کړم ورته یا رسول الله جاړم په دې چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپۍ نه لرم کمیس نه لرم کیړی نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرل شي نو لرې چرته لاړ شم هلته یې ووینځم زه ورته بربنډ ناست یم چې وچ شي بیا یې وتړم او را روان شمه شکایت څه دی یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر مې ټول تیر شو دنیا کې ګوره د چا ودونه کېږي د چا کویدنې کېږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکش نه کړي چې راشه چې ستا واده وکړمه رسول الله ورته وویل چې غم مه کوه ته لاړ شه په ارام کښېنه جاړه مه او مه شکایت کوه زه دې ذموار یم انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به دې واده وشي چې یو دوه ورځې تېرې شوې یو سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده چا سره چې ته مناسب ګڼې نو نکاح یې ورته وتړه حضور علیه السلام ورته وویل سوداګره ته ځه کور ته او زه سړی درلېږم چې کوم سړی دروازې ته درغی او زما نامه یې واخیسته نو لور ورته په نکاح کا سوداګر کور ته لاړ اوس رسول الله هغه سړی راوغوښته دا سړي نامه وه جلیبي ورته جلیبي به فریاد دې کړی او فریاد دې منظور شو د فلاني سوداګر کور ته ورشه نور بندوبست درته ما ټول برابر کړی دی سرتور سر سپی ابلخ پی د سوداګر دروازې ته ورغی دروازه یې ورته وټکوه سوداګر راووتو سلام علیکم وعلیکم خیر علی جلیبی به خیر شه جلیبی ورته وایي تاسو درخواست کړی او جناب محمد رسول الله ته هغه درخواست منظور شو ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره زه رالېږلی یمه سوداګر ورته داسې کوس پاس ګوري چې پروردګاره زه خو سرمایهدار او مالدار سړی یم دا خو د خدای ملنګ دی کور او سامان د کور خو څه کوي چې د تن جامې هم نشته نو د سره به زما لور څه روزګار کوي یو نه وې ورته ویې نه راټلو وی بچیه ته صبر وکړه زه کور ته پوځم کور ته لاړو بیبي ته وایي چې ښځې ستا لور سره د نکاح کولو دپاره جناب محمد رسول الله جلیبیب راستولی دی نو جلیبیب خو داسې ملنګ و چې په ټوله علاقه کې د هغه غریبي او ملنګي مشهوره وه ښځو م پېژندو جینکو م پېژندو سړو م ښځه ورته وایي سړیه پام کوه خدای د پاره چې جلیبیب سره د لور نکاح ونه کې د هغه خو نه کور شته نه د کور سامان شته زما لور به اوسېږي ورسره چل لور یې اوړه غږل چې اوړه یې غږل نو په منډه راووته ورته یې مورې دا پلار سره مې ستا څه جګړه ده څه خبر مې پلار راوړی چې ته ورسره په جګړه یې
वे बचिया रसूलुल्लाह जुलेबीब را لګلې ده تا سره د نکاح کولو دپاره वे बचिया ته به د جلیبیب سره څه گزاران کوي داغه خو نه کور شته نه د کور سامان شته نه روزګار شته لوري ورته وایي چې مور جلیبیب ته په خپلو سترګو مه ګوره چې چاره لګلې ده داغه په سترګو ورته وګوره او مورې زما دې په خدای باندې قسم وي د جلیبیب را لېږلو والا دومره ښایسته دی او دومره مالدار دی چې دواړه جهان یې مثل پیش کولی نشي داغه په سترګو ورته الله داسې لوڼه به مونږ کوم ځای نه پیدا کړو او داسې پلار به کوم ځای پیدا کړو پلارانو ته مو ګوره او لوڼو ته مو ګوره او میندو ته مو ګوره د هلک پلار ته مو ګوره او د جینۍ پلار د جینۍ پلار او مور جواب راولېږي چې هلک به تماشې ورسره یې کیني ډولی به نه درکړي وایي ته په تڼاکو سټکورې شي دا خدای مرداره کا چې دغه زوی دې در پسې بیا کوتک راغستی زه تنګ یم دې ښځو نه زه هره ورځ را کړه یو نه ملا صاحب زوی له مې په ډېرې خوارۍ واده کړی او ویې واله زه یم ډېر شکر هم ته پې ګډېږې ته پې ګډېږې تا د زوی واده چې څنګه کړی نو خو ما ته معلوم دی پلار یې ګیره شو کوي زوی مې رانه ښځې بوتلو ډېر شو ډېر شو تا څه کول د زوی په واده ته په دا سپینه ګیره غویمه نه وي ته غویمه نه وي نن سبا خو اسان چل دا لا څه کې کوم ځینې خلک وایي چې واده د مې نه صوفیانه کار کې کوم قوالي صوفیانه شي اوس نه قوالي او ډمې ته هم ضرورت نشته زما عزیزانو تاسو وایئ چې کوم بغاوت دی چې هغه مونږ پرېږدو او مونږ یې نه کوو کوم بغاوت کومه ګناه ده چې مونږ پرېښده که زه ملا یم او یو ګناه ما نه پاتې نو زما پې وس نه رسي دا نه چې زه ښه سړی یم نو زه یې نه کوم لاس مې پې نه دی بر او پیشو تر هغې پورې شیخ ښیي چې په مږو نه یې پېښه په مږو نه یې پېښه زمونږ وس نشته زه شیخ یم زه حاجي یم زه ملا یم وس مې نشته چې وس مې پیدا شو تا نه بیا زه زیات خدای دې امان کړي سوداګر راووتو جلیبیب ته وایي مبارک شه چې لږ صبر وکړه چې زه سلام کوم جناب محمد رسول الله سره راغی رسول الله ته چې یا رسول الله کار خو وشو مبارک شه سره وباسه چې اوس بندوبست و یا رسول الله اتانې ورځ د یو دکاندار سره نوکر ما اتانې چې ماښام عالم څلورنې په خپله وخورم او څلورنې د چا بل غریب په خېټه کې واچو هېڅ نشته پیسې نه لرې واده کې و یا رسول الله مذهب دا ده چې سړي سره پیسې نه وي او واده وشي چا سره چې دولت وي سرمایهدار وي هغه له خو خلک ګور نه ورولي ولاړ شه عثمان ذوالنورین ته چې واده مې تیار دی څه لږ غوندې پیسې راکړه چې د ولیمې بندوبست پې وکړم په منډه لاړو عثمان ذوالنورین سرمایهدار او دولتمند زمانې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله سلام خفه نه شئ مونږ له سلام هم نه راځي سلام علیکم سلام علیکم او خاص کر دا معززین چې دي د غریب الابیام څه لږ ډېر زده کړی دی دا معززین ساین ساین چې ساین کې مو ته خدای دې تام سرسام خدای دې غرق کړه ته به دې نه پس عقل زده کوې او سړي زوی به در نه جوړي
زمونږ د زمانې معزز هغه سړي ته وایي چې نه سلام ورځي نه منځ ورځي، چې جنازې سره لاړ شي د مسلمان جنازم نه کوي، لارې ولاړې سپېږمو ته یې رومال نیولی، وایي ډېر لوی لوی معززینو په جنازه کې شرکت په اخبار کې راځي. او زما نوم نه دی، دا مونږ سپېره چې ورته ولاړ یو جنازه یې وکړو، دا صدف دي معززین فلاں صاحب فلاں صاحب قابل ذکر ہستیاں تھی جنازے میں. معززین ہوتا اللہ سلام ہم نہ دے چل تک یو سڑی ہوئے السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میرے سامنے تم ورتے سامنے سام بیمار او مرض ته وایي. سلام علیکم دا مانا چې پتا دې مرض ورته وعلیکم سلام خدای دې تام کور راکړي رب دې اړه دې غر کړي او دې نه پس به دوی څه ټیکي دي چې په خپل اجرو ځای کې ناست دي ملا پکې تیغ شي تیغ ملا نه د مسلې تپوس چې په کومې کلنکارۍ دوی کم کلنکاری دوی یاره ملا سے دې مسئلې متعلق ستا څه خیال دا څه خیال اوس ملیان هم خدای دې ورته هدایت ملا ورته شروع شي د الف نه تر یې ټولې مسئلې ورته نه سړی سړی ته ګور چې پوه شي چې دا کلنکار دی څه خیال دی وایي نه نه دې خیال نه خبر کړه وجدې نه راځي بارها ما ته خدای اتفاق ډیر کیږي او چې وی وای نو ته ما ته پته نه وای چې ته دومره لوی مولا مالدا چا درته ویلي چې لوی مولا وړو کې هم مولا وای نه مونږ ته ډیر لوی مولا ښکاري مالا بدن مې لوی دی علم مې ډیر وړو کې دي زه پوهېږم ما ته پته نشته چې بیا مې تنګ ورته بیا راشه کتاب به وګورم تا ته پته ولګي چې اسلام پسې څه دور دوپم د پاکستان د قانون وکیل نه ته په دې لاره خو تپوس وکړه چې دا فلانه دفعه څنګه ده وایي بس بالاخانې ته راشه اول به فیس ورکړې نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي ته ما نه تپوس وکړې دا د ټول قانون تا ته د الف نه تر یې پورې بیان دا واورئ د علم وقار او عزت مونږ خلک خرابوو او مونږ به جوړوو زما خطی پوئی ما چه دا خبر دا سی دا ورطیم سبا راشا غریب سر نا دی غوڑو سر غریب نا دا کلنکار ندی دوی یا ورطیم چولی کا استفتاولی کا یا مال راکا افتالا سر دی پس با جوابولی کلیشی بیا بیدل در وجم دسی نشی که دسیم دسی چرتا که دا سٹون کی دی سر دسی نشی که دی دا دین من خلق سپک کرے سرمایہ دار عثمان جلیبی ورغه چې بیان ورته وکړ زر اشرفیل ولا ورک او د لنګ په پیسکه کې واچو چې روان شو ورته جلیبی به خبره واوره دا پیسې یو څه کچرته کمې پکې راغې نو دوباره بیا مال راشه کمی شوي دلنګ په جسکه چې پیسې رانیولې او په منډه منډه را روان دی په لاره ورته یو صحابي ورغی جلیبي به چېرته منډې وهي وی کویدن مې مشوان پیسې عثمان راکړې زم د واده څه ټکه ټوکه پې برابروم ورته جلیبي به واده دې پرېږده محمد رسول الله جنګ له لاړو جنګ له لاړو جلیبی بی د سواد د زما د مرګ پاتې شي چې څو پورې مې د محمد رسول الله ناموس ګټلی نه وي همغه د واده په پیسو منډۍ ته لاړو یوې توره واغسته یوې ډال یوې اس واغست پاس باندې سور شو توره او ډال په لاس کې میدان ته لاړو څه ګوري چې رسول الله په خپله په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران دی جلیبی بې واوه زما محبوب باندې د غشو باران وي او زه دې په آرام یم سینه یې واچوله په جنګ
یو په دې جهادونو کې سړی داسې جنگ کوي چې ځان ساتي او بل وهي، یو داسې جنگ کوي چې په خپله سینه په مرګ اچوي. دا کال 12-14 میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو رئیسار کړی. هغې وجه دا ده چې هغوی په مرګ سینه اچولې ده. مونږ غوندې نه یو قوت مار. دا د یو کوچي او د ښاري جګړه وه، نو ښاری چې و نو هغه خو چل وله ورتلو که نه د پرزونو، نو اړنګتی به چې کوچي ته واچوي چې غرب رو به یې غورځولو، نو کوچي به بیا ورته چې ته یو وارې بیا راځک سه، ښاری به چې بیا ورپاسې چې بیا به اړنګتی ورته چې بیا به غرب سه، هغه به بیا ته یو وارې بیا راځک سه، ته یو وارې مړه بیړه یې وله په راغورځولو تباه کړه، همدا اواز به کوړي چې ته یو وارې بیا راځک سه. مونږ هغه یو قوت مار والا یو. یا اپنه شي ما ستاسو ډزې هم لیدلي دي، ستاسو ډزې هم لیدلي دي. خیالم راغی ډزې هغه دي ټینک ورته نه ټینګي، بختربند ګاډي ورته نه ټینګي، بمونه ځان پورې تړي او ټینک ته لاندې سملي او ټینک کمالوزوي او ځان عملوزوي. جاهدین هغه خلق یو عظیم، تاسو چې ورته سوپر پاور وایي، هغه د سپېږمو نه ځوړند کړی دی. د ځان په علاج نه پوهېږي چې که اوس تختمه شرمېږم که نه تختم، داسې په غضب اورېدلی. تاسو خیال راغی جلیبي سینه واچوله په مرګ، سینه 14 کافر یې مړه کړه، 14 او په خپل هم څه د پاسه 80 غشي په دې سینه کې ولګېد. د اس نه راوغورځېدو، انا لله و انا الیه راجعون. خپلو وینو کې په یو لنګ کې خړوب پروت، جنگ ختم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کو چې هلکه نن خو مونږ غزا لرالو د جلیبیب واده چې څنګه چل به شوی. یو صحابي د لاس نه ونیو چې یا رسول الله راځه چې د جلیبیب واده درته وښیمه. چې حضور راوست، ګیر چاپېر کې 14 کافر مړه پراته دي او منځ کې جلیبیب په خپلو وینو کې خړو پروت. رسول الله د سترګو مبارکو نه وښو دارې وهلې او ورته وی چې جلیبیبه په خدای مې دې قسم وي داسې واده دې وشو چې داسې واده به تر قیامته پورې د بل چا ونشي. اوچته کوي جنازه یې راوچته کړه. جناب رسول الله د پنجو په سر ورپسې روان. صحابه ورته یا رسول الله ته دا د پنجو په سر ولې روانې؟ ورته صحابه تپوس مه کوئ، په خدای مې دې قسم وي نن د جلیبیب جنازې له دومره ملایکې راغلي دي چې په ځمکه ځای نه کېږي چې زه قدم دې باندې کېږدمه. تاسو بار بار یو شعر اورئ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. دنیا سے شہد ته وفادار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شه، دنیا سکه لوح قلم بمستای، عرش و کرسی بستای. ستا په مرګ با یوازې خپلوان نه جاړي، ستا په مرګ به عرش عظیم هم جاړي.